عیسی لا دا خبرې کولې چې هغه ته د عبادت خانې یو مشر راغلو او په سجده ورته پریوتو او ویل چې په دې سات مې لور مړه شوه خو ته ما سره لاړ شه او خپل لاس پې کېږده نو هغه به ژوندی شي. عیسی پاڅېده او هغه سره روان شو او مریدان هم ورسره لاړل. نو سمدستي یوه ښځه چې د 12 کالو راسۍ وینه بهېدله د شا د طرفه راله او د هغه د چوغې لمن له یې لاس وروړو ځکه چې د هغې دا باور و چې که زه صرف د هغه جامو له لاس هم وروړم نو جوړه به شم. خو عیسی مخ ور واړولو او هغه یې ولیده او ورته یې وفرمایل ډاډه اوسه زما لورې ستا ایمان ته روغه کړې او په هماغه ساعت هغه روغه شوه. کله چې عیسی د مشر کور ته راغلو نو هغه د شپېلۍ غږونکو او ډېرو خلکو د جړا انګولا او د جنازې د ساس ډله ولیدله خو هغه وفرمایل چې اخوا شئ جینۍ مړه نه ده هغه خو ده ده. خو هغې ورپورې وخندل. څه وخت چې ګڼه ګوړه بهر کړې شوه نو هغه ورننوته او جینۍ د لاسه ونیوله نو هغه راپاڅېده. دا خبره په ټوله علاقه کې خوره شوه. کله چې عیسی وړاندې لاړو نو دوه ړانده ورپسې شول او دا چغې وهلې ای د داود زویه په موږ رحم وکړه. کله چې هغه کور ته دننه شو نو هغه ړانده سړي ورله رالل او عیسی ته تپوس وکړو چې ولې تاسو په دې یقین لرئ چې زه هغه کار کولی شم څه چې تاسو غواړئ؟ هغې وویل چې او مالکه. بیا هغه د هغې سترګو له لاس واوړو او ویې فرمایل چې څنګه چې ستاسو ایمان دی نو همدغسې دې وشي. نو د هغې سترګې بینا شوې. عیسی په سخت هغې ته وفرمایل ګورئ چې څوک درله په دې کار خبر نشي. خو هغې چې بهر ووتل نو په ټوله علاقه کې د هغه په هکله دا خبره خوره کړه. هغې په وتو کې و چې څه کسانو یو سړی عیسی له راوستو چې په ژبه چړاو او خبرې یې نه شوې کولی ځکه چې هغه پیریانو نیولی او کله چې پیرې ته وشړلو نو د هغه ژبه ګویا شوه. ټول خلک حق حیران شول او ویې ویل چې په بني اسرائیلو کې هېڅکله هم داسې نه دي شوې. خو فریسیانو وویل چې د پیریانو د سردار په مدد دې پیریان شړي. دغه شان عیسی په ټولو کلو او ښارونو کې ګرځېدو او د هغې په عبادتخانو کې تعلیم ورکولو او د بادشاهۍ زیرې ورکولو او هره بیماري او هره کمزورتیا یې روغوله. کله چې هغه د خلکو ګڼه ولیده نو په هغې یې زړه وسوځېده. هغې لکه د هغه ګډو په شان پریشانه او بېوسه و چې شپون ورسره نه وي. بیا هغه خپلو مریدانو ته وفرمایل چې فصل ډېر دی خو مزدوران لږ دي. د دې دپاره تاسو د فصل مالک ته خواست وکئ چې هغه د فصل ریبلو دپاره مزدوران راولیږي.